طالبانو کورنیو چارو وزارت وایي تورخم کې جګړه ول پاکستاني لوري پیل کړه او موږ دفاعي ډزې وکړې. په سلامونو مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو کورنیو چارو وزارت د تورخم جګړې د وضاحت تر عنوان لاندې په یوې اعلامیه کې ویلي د دوشنبې غرمه مهال د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سیمه کې اول د پاکستاني عسکرو له لورې پر طالب وسلوالو ډزې وشوې او د طالبانو په متقابلو ډزو کې د پاکستان عسکرو دوه پوستې له منځه تللي دي. د پاکستان له لورې په ویشتل شوي توغندي ګزار کې د یوې ښځې او دوه ماشومانو شهادت هم طالبانو تایید کړی دی. وړاندې اعلامیه کې ویل شوي موږ په هر ډول حالاتو کې له خپلې خاورې څخه دفاع ته چمتو یو او هر ډول ناروا حرکت ته به مثال ځواب ورکړو. له بلې خوا له 3 کلونو کې طالبانو هیڅ چا هم په رسمیت ونه پیژندل. پر افغانستان د واکمنۍ باوجود تر اوسه هیڅ هیواد او ان د طالبانو نږدې متحدین حاضر نه دي دغه ډله په رسمیت وپیژني. همدا اوس طالبان نه داخلي مشروعیت لري او نه هم بهرنی د ملت اراده غصب شوې او دې وضعیت پراخ بشري ناورین رامنځته کړی دی. طالبان له دې ډلې سره د یو شمېر هیوادونو تعامل د رسمیت پیژندلو د بدل په توګه مطرح کوي، خو د نړیوالو اړیکو د تعریف او اصولو پر اساس تعامل او رسمیت پیژندنه فرق لري. تعامل هر هیواد په یو طرف ډول د خپلو ګټو لپاره کوي او رسمیت د دواړو لورو د ملي ګټو یو چوکاټ وي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.